اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که په خپل وطن کې وي نه. بیا مې هم سلامونه در واخلئ. د پامیر ټي وي درنو لیدونکو هیله لرم چې رک روغ به یاستئ. یو ځل بیا درته زه د یوې خوندورې کلتوري او اختریزې خپرونې سره حاضر یم. کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ ده او نن به تاسو ته یوه کلتوري او کلیواله خپرونه چمتو کوو. دلته به په اختر کې د خلکو په دودونو رواجونو باندې غږیږو، د دغه سیمې په قومونو او تاریخ باندې به غږیږو او همدارنګه له مشرانو سره به خبرې کوو. زموږ سره تر پایه واوسئ او له دغه خوندورې خپرونې څخه خوند واخلئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. لکه څنګه چې مې یادونه وکړله، نن درته موږ یو کلیواله خوندوره خپرونه چمتو کوو. نو څنګ ته مې دغه د مرورې ولسوالۍ د لر کلي یو څو ځوانان ولاړ دي چې له دوی سره خبرې کوو چې اختر یې څنګه و او په کومو کارونو بوخت دي. نو په سر کې خو تا ته ستړي مه شي وایم ځوان. خیر اوسې مننه، الله یې ژوندی لره آباد اوسي. ډېره زیاته مننه. نو په اول سر کې خو که زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي. زما نوم غیاث الدین دی، د مرورې ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دلته چې په حال محصل یم دلته. او دا کوم ځای کې محصل یې؟ کابل کې محصل یم. ښه ډېر ښه. کوم پوهنځي کې؟ یاره زه خو نظامیه اکاډمۍ کې هلته محصل یم. ډېر ښه ماشاءالله. او دا دکان ستا دی که نه؟ دا دکان زما دی. نو بس کله مو ته رول کینو کله ورته زه کینم. ښه ډېر ښه. څنګه اختر څنګه و؟ اختر دې خیر تیر کو؟ خو برابر و، اختر ښه برابر و. چکرې مکرې مې پکې ووهلې. بس کوم ځای ته یې چکر وهلی و؟ یاره کله پکې داسې بازار ته لاړو شي، ګل مې ګل داسې علاقو ته پکې تلي چکر مې. ښه ډېر ښه. او څنګه اختر سږ کال ښه و که نه تېرو کلونو کې اخترونه ښه؟ یاره اختر اوس ښه و انشاءالله. کال په کال چې دی د خلکو اقتصادي وضع ښه کېږي نو اختر او دا دغه خلکو ښه کېږي انشاءالله. غربت کچه هم کمېږي او خلک د سره بلدېږي او دغه کوي، چکرې مکرې وایي. نو انشاءالله وخت په وخت ښه کېږي اختر. او څنګه د نورو ولایتونو نه سیلانیان کونړ ته ډېر راغلي که نه؟ د ایسته ولایتونو لکه د قندهار او د هلمند د دې خلکو خلک راځي او د چکرې مهرې وایي کونړ کې چکر ولته راځي. ښه ډېر ښه. نو په اخره کې به زموږ لیدونکو ته یو څه ډالۍ کې شعر ټاپه یا څه شی دې زده به دي که نه؟ یو شعر مې یاد خو و انسان یم لالچي یم په ما به اعتبار نه کې او په یو تیلي سېزل شي په دنیا به اعتبار نه کې او د دې خلکو په زړونو د تخیب کولې ولاړې د دې خلکو په مخه مو خندا به اعتبار نه کې. ماشاءالله ماشاءالله. ډېره مننه چې راسره وغږېدې. ډېره مننه. د پامیر ټي وي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. لکه څنګه چې یادونه مو وکړله چې نن یو کلتوري او تاریخي خپرونه لرو. نو د همدغې لپاره راغلي وو د مرورې ولسوالۍ د ماموندو دروند قومي مشر ملک عبدالولي خان مامون صاحب خواته. نو له ده سره به د ماموندو په تاریخ او په کلتور باندې غږېږو. حاجي صاحب محترم، په سر کې خو ته ستړي مه شي وایو او اختر دې ډېر ډېر مبارک. ستاسو دې مبارک او تاسو راتګ ته مو هرکلی و. الله دې خیر درکړي. مننه د راتګ نه. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب محترم. نو دا چې اختر په بېلابېلو ساحو کې بېلابېلو رواجونو سره لمانځل کېږي، دلته مامون اختر په کوم ډول باندې لمانځي؟ نو زمونږ خو داسې یو کلتور او رواج دی چې کله د اختر دپاره ماښام اعلان کېږي، بیا د هغه دپاره کله سهار مسجد ته لاړ شو، مانځه ته لاړ شو. نو د کله چې جمع وشي د هغه نه وروسته بیا خلک یو بل سره د حجرو ته ځي، هلته یو ځای سره چیز کي، بیا د اختر تیاری نیسي. د اختر تیاری مناسب د مانځه لپاره تیاری نیسي. کله چې مونځ وشي بیا د یو بل حجرو ته ورځو، یو بل ته مبارکیانې ورکوو، د یو بل څه چایونه او ګپ شپ لګوي. ډېر ښه حاجي صاحب. نو اختر خو
ځینې خلک یې 3 ورځو پورې لمانځي 3 ورځې اختري ځینې خلک کم وي ځینې خلک له دې هم ډېر دلته اختر تر څو ورځې پورې خلک له یو بل کره ځي او اختر هغه خوشحالي لمانځي دلته خو اصلا تر 3 ورځو نه 4 ورځو پورې خلک تګ راتګ کوي او 4 ورځې پورې اختر انشاءالله. ډېر حاجي صاحب محترم نو دغه مروره ولسوالي ده او په دې باندې ټول مامون میش دي که دغه د ماموندو د خیلونو او د قومونو باره کې معلومات راکړي چې دا څو قومونه دي څو خیلونه دي. زمونږ د مرورې په ولسوالۍ کې 15 قومونه غټ قومونه دي. موږ دلته فچ ورته وایو د فچ په حساب باندې چې 2 مسعود خیل فچې دي، یوه د یوسف خیل، یوه د خلوزیانو، یوه د عمر خیلو. 15 فچ خلک دي او په دې مرورې ولسوالۍ باندې دلته میشتې پراته دي. ډېره مننه حاجي صاحب. دغه 15 فچو کې خو به نور قومونه می که نه؟ ډېر قومونه دي، واړه واړه قومونه په هره پچه کې به واړه واړه بیل بیل قومونه او خیلونه دي چې په هغه باندې مسما دي او یادېږي. ډېر ښه ډېره مننه حاجي صاحب. په شولتن ولسوالۍ باندې واړه مامون میش دی او په مروره ولسوالۍ لوی مامون. که دا راته ووایه چې صاحب محترم چې دوی ته دا لوی مامون دوی ته ولې وایي او هغوی ته واړه مامون ولې وایي او دوی یو به د بل سره څه رابطه لري؟ دا چې دی مامون بابا چې دی د دواړو لوی ماموند او وړو ماموندو دا چې دی نیکه دی پلار دی. یعنې دا 2 بچي دي، یو د یو اولاد واړه مامون دي او د بل اولاد چې دی دا لوی مامون دی. نو یو ته لوی مامون وایي او بل ته واړه مامون یا وړ مامون ته وایي چې هغه په شولتن ولسوالۍ پراته دي او لوی مامون چې دی مرورې ولسوالۍ باندې پراته دي. ډېر ښه. یعنې دغه لوی مامون د واړه مامون چې دي دا د 2 ورونو اولاده ده؟ دا د 2 ورونو اولاده ده. او ډېر ښه. نو دا مروره ولسوالي خو یو سرحدي ولسوالۍ ده چې د ګاونډي هېواد سره سرحد هم لري او دلته پخوا یا اوس دلته د تګ راتګ د خلکو کومه لاره وه د دواړو هېوادونو ترمنځ؟ او مخکې داسې و چې پیدل لارې وې. بیا په هغه وخت کې چې موږ په هجرت کې وو ولسي خلکو راپاڅېدل او دې لپاره یو پلان جوړ کړو، یو خامه سړک جوړ شو د غاښې پورې او د باجوړ تګ راتګ په هغه باندې بیا شروع شو. زموږ تګ راتګ هېڅ مانعات نه و. بیا داسې سیاسي ملحوظاتو ترمنځ دا لارې بندې شوې، تر اوسه پورې لا بندې دي. انشاءالله موږ ډېرې حالې ځلې اوس هم کړي او بیا هم کوو د ازادېدو لپاره چې دا ازادي شي او زموږ د پخوا په شان بیرته تګ راتګ شروع شي. د دې خوا د ماموندو قومي مشرانو، د دې کونړ قومي مشرانو، تاسې او اخواته د باجوړ قومي مشرانو د دې لار د ازادېدو لپاره هماهنګي یا هم کومه هڅه کړې ده؟ او یو بل څه مخکې نه رابطې هم کړي دي او دلته موږ هڅه کړې، هغوی هلته هڅه کړې د ازادېدو هڅه ډېرې منډې ترلې کړي دي. تر اوسه پورې څه نتیجه نه ده ورکړې. مسایل سیاسي مسایل دي، په دې وجه باندې لار تر اوسه بنده ده. کوشش کوو انشاءالله چې ازاده شي او د بیا په شان د تېر په شان تګ راتګ شروع شي. نو دغه کومه لار چې و مخکې ازاده وه یوازې دغه خلک به پې تله راتله که تجارتي اموال او ټرانزیټ پر مخ باندې خلاصه وه هغه وخت کې؟ دا وروسته د هجرت په دور کې خو ټرانزیټ وروسته را دغه شو. مخکې دا پیاده رو لار وه، خلک به پې تګ راتګ کوو. په هغه وخت کې یو څه تجارت پې روان و لکه تورچې او کپړه او دا به پې تلل تانونه، نو یو څه حده تجارت پې روان و. ډېر ښه حاجي صاحب. دغه د مرورې ولسوالي چې دا خو موږ تاریخ لري، دغې ته دغه رسمي ولسوالي تقریبا څومره وخت مخکې د چا د واکمنۍ په دوره کې راغلې ده؟ مرورې ولسوالي چې د داود خان په وخت کې د قبایلي نظام و، حکومتونه نه و. نو د هغه کې وروسته بیا داود خان په وخت کې حکومت راغی دلته او راپورې وته او بیا په هغه وخت کې د علاقهداري وه. علاقهداري وه بیا د تیر امارت په وخت کې دا ولسوالي شوله او تشکیل د ولسوالۍ شو. اوسه پورې ولسوالي ده. ډېر ښه حاجي صاحب. یو پوښتنه بل هم چې ماموند خو د ماموندو ډېر شیان چې دي په نورو قومونو کې مشهور دي او یا هم رواجي یا کوم د دوی رسمي یا هم د دوی کوم بل شی چې ډېر مشهور او ماموند په هغې نوم سره یادېږي، نو داسې یو شی وایي؟ د ماموند خو یو جرګې مشهورې دي د قومي په لحاظ په لویه سطحه باندې. بیا د هغه نه وروسته زمونږ دلته چې دی د تورچې ډېر دغه دی، دا تورچې ډېر زیات مشهور دی چې خلک یادوي ماموند شهراله وکړي. بلکل دا خبره خو تر ډېره ځکه سمه ده چې دلته د مرورې ولسوالۍ کوم ملګری یو بیا د نورو ولسوالیو له خلکو سره رابطه لري، نو هغوی بیا دا خبره ورته کوي چې درځو خو د ماموندو چای به راله کوي. نو فکر کوم دا د ماموندو چای ښه چای دی ځکه هر څوک یې غواړي. او خلک ډېر خوښوي او بس خلک چې یو بل ته کوي ماموندو چای راله وکړه چې ته لاړ شي. ډېره مننه حاجي صاحب چې د ماموندو او د مرورې ولسوالۍ اړوند ډېر معلومات لیدونکو ته وړاندې کړل. لیدونکي به ورنه مستفید شي. نو په وروستیو کې زموږ لیدونکو ته او خپلو هیوادوالو ته کوم پیغام لري؟
ستاسو د ټي وي چینل ملګرو ته مننه کوو. الله دې خیر درکړي. او وروسته مې دا پیغام دی چې ټول سره متفق شي، یو موټی شي او په اخلاص سره د ملک د آبادۍ او د ښېرازۍ دپاره او سرلوړۍ دپاره کار وکړي. مننه، الله دې خیر. ډېره زیاته مننه، ډېره مننه چې صاحب چې را سره وغږېدې. ستاسو نه مننه چې دلته راغلی او موږ له وخت راکړو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. پریوتي محلونه دي پرې بیا اسمان ته جګ کړي، لاسونه مې د خپل وطن معمار ته وقف کړي. نو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. په څنګ کې مې د مرورې ولسوالۍ د پوهنې محترم امیر صاحب شریف الله مخلص او د نظارت محترم مدیر صاحب سعادت خان دا دواړه مې تر څنګ ناست دي. دوی سره به د مرورې ولسوالۍ د معارف په برخه کې یو څو خبرې کوو. نو په سر کې خو امیر صاحب ستړی مه شئ، اختر دې مبارک شي. الله دې وکړه، ستاسې د مبارک شي، د ټولو کتونکو د مبارک. ډېره زیاته مننه امیر صاحب. نو په سر کې که زموږ لیدونکو ته د مرورې ولسوالۍ د ښوونځو، لیسو، متوسطو دې باره کې معلومات ورکړي چې دلته ټول څومره موجود دي. محترم زموږ د مرورې ولسوالۍ مربوطه تقریبا د تعلیمات عمومي چې دي نو 20 نهادونه دي چې په هغې کې 3 دغه دي متوسطي دي، 4 لیسې لرو او 14 ابتدایي دي. د دې ترڅنګ یو دیني مدرسه هم لرو د ولسوالۍ په سطحه باندې، او همدغه شان اوس نوي 10 بابه کلیوالي مدارس د امارت اسلامي د خوا نه منظور شوي دي چې 2-3 میاشتې کېږي چې غالبا هغې خپل کار شروع کړی. الحمدلله د ولسوالۍ په ټولو ساحو کې تقریبا هغه د ابتدایي مشکلات د کلیوالو چې انشاءالله تر ډېره حده حل شوي دي. ډېر ښه. دغه کم دولتي رسمي نهادونه چې دي په دې کې ټول د شاګردانو تعداد به څومره وي؟ نو تقریبا داسې ووایه چې د دې کلیوالي مدارسو نه علاوه نو 2000 پورې شاګردان موږ دلته انشاءالله لرو. ډېر ښه. او دوی ته به تدریس چې کوي د استادانو شمېر څومره دی؟ نو که داسې ووایو چې هغه څومره چې ضرورت دی، څومره زموږ د شاګردانو تعداد دی او شعبات هم دي، نو د هغې په تناسب باندې زموږ د ښوونکو تعداد ډېر زیات کم دی. دغه مشکل سره موږ مخې بار بار موږ غوښتنې هم کړي دي، د ریاست سره هم خبره شریکه کړې ده، خو د هغې جواب ده چې دا مشکل عموما په ټول افغانستان کې دی غالبا. نو موږ دغه عمده مشکل سره مخې. ډېره مننه امیر صاحب. دلته مروره ولسوالۍ کې شخصي مکاتب شتون لري که نه؟ محترمه زموږ د مرورې ولسوالۍ مربوطه د اسرا نجم خصوصي مکتب چې متوسطې په سطحه باندې فعالیت کوي یو لرو بس. ښه ډېر ښه. او دلته د معارف په برخه کې، د ښوونځیو په برخه کې یا د ودانۍ یا هم نورې اړوند کومې ستونزې چې هغوی سره تاسې لاس او ګرېوانې وئ؟ نو زه به دومره ووایم، نو د نورو ولسوالیو په نسبت باندې زموږ د مرورې ولسوالۍ ته په تیر جمهوریت کې ویو چې ډېر کم خدمت شوی دی، ځکه چې کم هغه تعمیرونه چې یو څو جوړ شوي دي هغه هم دغه د ولس دغه ملي پیوستون په روپو باندې اکثر مکاتب جوړ شوي، ځکه دغه د معارف او د تعمیر د مکاتبو د تعمیر لپاره نه وي، ولس خپل هغه پیسې راغسته په مکاتبو مصرف کړي دي. نو د نورو ولسوالیو په نسبت چې موږ ګورو زموږ مرکزي لیسه د مرورې د ذکورو لیسه، که تاسو دا وګورئ د نورو ولسوالیو په پرتله باندې نو ډېر سخت مشکلاتو سره زموږ شاګردان او زموږ ولس دا مخ دی. سرپناه هغه کم اتاقونه درسي اتاقونه چې دي دا کم دي، استادان یې کم دي، نو د ډېرو مشکلاتو سره موږ مخ دلته.
ډېره مننه امیر صاحب. نو خدای دې وکړي چې دغه ټول مشکلات حل شي او مروره ولسوالي په یو پیشرفته ولسوالۍ باندې بدل شي. ډېره مننه چې د معارف اړوندې معلومات راکړل او راسره وغږېدې. جزاک الله خیرا. الله تاسو ته اجر درکړي چې موږ ته دغه موقع راکړه چې دغه خپل ولس سره دغه د معارف په رابطه باندې معلومات شریک کړو. ډېره مننه. خیر اوسه.